बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होमा बायोलॉजी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट दे बायोकेमिस्ट्री पदी की टॉपिक थे केमिकल इक्वेशन په کیمیکل ایکویشن کې دا یو ټکی دی ایکویشن مونږ دې ته وایو چې دوو طرفونو ته زموږ سره سسیزونه پراته او هغه ایکولی بالکل برابري لکه خی طرف ته یو سیس کې دی بیا ګس طرف ته یو سیس کې دی هغه بالکل برابر یا وزو دا وایم چې تو یو سیس تله نو اول کانه کې دی بیا باغ تل کې سوا چې د دوانه برابر شي نو دې ته مونږ وایو ایکویشن خودل کې کیمیکل ایکویشن دی کیمیکل داسې یو ایکویشن دی کیمیکل ایکویشن مونږ دې ته وایو چې کله مونږه په کیمستري کې د کیمیکل ریاکشن خبره کوو نو دا غي د لپاره مونږه کیمیکل ایکویشن چې دی هغه استعمالو کیمیکل ایکویشن په اصل کې دی ته وایي چې کله زموږ سره ریاکټنټس ملاويږي او هغه مونږ لا پروډکټس راکړي نو چې څونه ریاکټنټس ملاو شوي دي اقونه پروډکټس چې دی هغه به مونږ لا راکړي ریاکټنټس دی ته وایي چې دوا یا درې سيزونه دی ول سره ملاويږي هغه ته ریاکټنټس وایي او پروډکټس دی ته وایي چې کله دغه ریاکټنټس په نتیجه کې مونږ لا سسیز راکړي نه هغه ته مونږ وایو پروډکټس نو کیمیکل ایکویشن چې د یاد ساتي دا مونږه د کیمیکل ریاکشن د باره چې د لیکو وز د کیمیکل ایکویشن ډیفینیشن چې د هغه څنګه د symbolic representation of chemical reaction in the form of symbol and formula یو کیمیکل ریاکشن پرس کومګه لیکو نو دا کیمیکل ریاکشن چې د دې ریپرزنټیشن مونږ کوو دا مونږه پېښ کوو د لیکلو په شکل مونږ لیکو خو د دغه کیمیکل ریاکشن د لپاره چې د مونږه سمبل استعمالو او دا غینه مونږ علاوه مونږه فارمولا استعمالو چې کله د کیمیکل ریاکشن د پریزنټیشن د لپاره مونږ سمبل او فارمولا استعمال کو نو دغه ته کیمیکل ایکویشن ویل کیږي ها چې کله مونږ سمبل استعمالو نو سمبل میکس کمپاوند چې کله مونږ سمبل استعمال کو نو د سمبل نه به مونږ ته پته لګي چې په دې کیمیکل ریاکشن کې کمپاوند استعمال شوی دي او کمپاوند چې د مونږه ریپرزینټ کو په سبانی په فارمولا باندې نو مطلب دا دی چې کیمیکل ریاکشن لپاره مونږ کله کیمیکل ایکویشن لیکو نو په دې کې به مونږ سمبل استعمالو او دا غي نه علاوه مونږ فارمولا استعمالو یو एग्जांपल لیتا اوسې کوي اول بسر مالی کله اس نو دا اس زموږ سره سلفر دی دا د چا سمبل دی دا اس چې دی دا د سلفر سمبل دی بیا مالی کله او نو دا او سمبل دی د چا د اکسیجن نو سلفر میلاو شوی دی د دوو اکسیجن سره په نتیجه کې موږ راکله سلفر ډای اکساید نو اس دا اس او او یعنی سلفر او اکسیجن چې کله میلاو شوی دی نه دا زموږ سره ریاکټنټس دي په منځ کې بیا یو ایرو دی خې طرف ته اشاره ده د دینه دی خو زموږ سره SO2 مالیکل له دته ویل کیږي سلفر ډای اکساید دا زموږ سره پروډکټس دي نو از مونږ وایو چې سلفر او اکسیجن ملاوي کې مونږ له سلفر ډای اکساید راکې دا کیمیکل ریاکشن شو خو دا ماده لیکلو په شکل لیکل نو دته ویل کیږي کیمیکل ایکویشن بیا زما سره کاربن دی کاربن ما ملاو کله د اکسیجن سره په نتیجه کې مال راکله کاربن ډای اکساید نو کاربن او اکسیجن چې کله ملاو شوی دی نو دا زموږ سره ریاکټنټس دی په منځ کې زما سره د ایرو نشان دی خې طرف ته اشاره ده پروډکټس ده پروډکټس کې زما سره راغله کاربن ډای اکساید راغله نو کاربن اکسیجن ملاویږي کاربن ډای اکساید راکې دا زموږ سره کیمیکل ریاکشن دی خو ما د لیکلو په شکل باندې ظاهر کړل نه دا زموږ سره کیمیکل ایکویشن ها و چې کله موږ کیمیکل ایکویشن لیکو د دې لپاره سر رولز دي هغه رولز کې اولنې څه دي چې reactants and products should be written using their chemical formula کله چې مونږه reactants لیکو او products لیکو ما تاسو ته وی reactants مونږ هغه سيزونه ته وایو چې په chemical reaction کې کم سيزونه زموږ سره ملاويږي هغه ته مونږه reactants وایو او په نتیجه کې چې کم سيز راکې هغه ته مونږه products وایو نو همیشه چې کله مونږه reactants لیکو او products لیکو نو د دې به مونږه chemical formula استعمالو لکه په دې برني ریاکشن کې تاسو څه کوي کاربن ډای اکساید مالیکل له نو د کاربن ډای اکساید فارمولا سره د دې فارمولا دا CO2 نو په کیمیکل ریاکشن کې ما سمبل هم استعمال کو او دا غینه علاوه ما فارمولا هم استعمال کړه دویمه رول سره ایکویشن شود بی بیلنسډ کم ایکویشن چې لیکي دا به همیشه بیلنس دي د دې مطلب سره د ریاکشن تاسو څه کوي ګس طرف ته چې د کاربن دی بیا اکسیجن دی نو یو کاربن دی او دوه اکسیجن دي خې طرف ته تاسو کې کاربن ډای اکساید دی نو پته کوم یو کاربن دی یو دوه زموږ سره اکسیجن دي دا زموږ سره یو بیلنس ایکویشن دی ها درېمه رول سره چې S should be written for solid چې کم سيزونه سالډ دي دا غنه ولاندې وړوکې شانتي S لیکي L for liquid چې کم سيزونه لیکوډ دي په دغه کیمیکل ریاکشن کې استعماليږي نو دا غي د لپاره وتا سو وړوکې L لیکي
and G پر ګیس کم سیز پر ریاکټنس کې ملاویږي یا پر پروډکټس کې زموږ سره راځي ناغه د لپاره چې پرس کاغه ګیس نو هغه نه لاندې پتا سوړي جی لیکي ها ایرو شود بی یوز فور ډایرکشن اف ریاکشن همیشه چې کله ریاکټنس ملاویږي یعنی کاربن او اکسیجن پرس کا میلاو شو ناغه زموږ سره کاربن ډای اکساید راکړي نو کاربن ډای اکساید په تاسو اشاره کوي په ایرو په شکل باندې نو دغه ته موږ سوایو ایرو او د دې به همیشه خې طرف ته چې دی هغه مخې بیا ډبل هیډډ ایرو شود بی یوز فار ریورسیبل ریاکشن اوس پرس کدا سی یو ریاکشن دی هغه تاسو میلاو کوي تاسو له پروډکټس درکې او دغه پروډکټس نه بعد واپس د دین ریاکټنس جوړیږي نو دغه د لپاره به تاسو ډبل هیډډ ایرو چې دی هغه به کوي ډبل هیډډ ایرو مطلب دا دی یو ایرو تاسو وېستو نو دغه دوانو پوینټس ته چې دی دوانو اخرنی سرون ته چې دی د ایرو نشان چې دی هغه به کوي دا به تاسو د څه لپاره استعمالوي د ریورسیبل ریاکشن لپاره بیا دی چې کوپیشنټ شود بی یوزډ فار بیلنسینګ ایکویشن کوپیشنټ مطلب دا دی پرس کا زو په یو ریاکشن کې کاربن ډای اکساید لیکم زو CO2 لیکم نو په اخر کې چې دا کم 2 راځي دا زموږ سره کوپیشنټ دا به تاسو استعمالوي د څه لپاره یو ریاکشن دی پرس کا هغه مونږه بیلنس کو ایکویشن دی مونږه بیلنس کو نو د بیلنسینګ لپاره به تاسو کوپیشنټ استعمالوي یا په اوله کې equation should be written in clear manner کوم equation چې کومل تاسو لیکئ نو دا به تاسو په clear manner کې لیکئ مطلب دا دی چې بالکل واضح چې دی هغه به تاسو لیکئ equation مطلب اصل کې دا دی پرس کا یو ریاکشن دی زوبا کې لیکم 2H بل طرف لیکم O2 دا 2H ما ولیکو نه دی H نه مخکې دا 2 راغلی نو په اصل کې به دغه زموږ سره صحیح دا به کوپیشنټ دی نو دا و کیمیکل ایکویشن بیا دا غي رولز کیمیکل ایکویشن ډیفینیشن امید کوم په شی به نور ملګر سره ضرور شیر کوئ تھینک یو ډیر مننه